چین ته د واخان ځمکنۍ لاره پرانستل او د پاکستان تجاري انحصار کمول. په دې ویډیو کې د واخان دهلیز یا کریډور او د چین او افغانستان پر سوداګرۍ د هغې اغیزې څیړو. د چین پریکړه چې د 2024 کال د ډسمبر څخه یې افغانستان ته د صادراتو مالیات معاف کړي د اقتصادي اړیکو پراختیا او پر پاکستان د تجاري انحصار کمولو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کوي. د دغه دهلیز په پرانیستلو سره به چین ته د افغانستان د کرنیزو، معدنونو او لاسي صنایعو صادرات زیات سي او د افغانستان په اقتصاد کې به ستر بدلون راسي. چین پریکړه کړې چې د 2024 کال تر ډسمبر پورې د افغانستان صادراتي توکي په بشپړ ډول معاف کړي. دا پریکړه د یوې پراخې پالیسي برخه ده چې 40 نور هیوادونه هم پکې شامل دي. دغه اقدام په کابل کې د چین سفیر او د اسلامي امارت د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ترمنځ په کتنه کې اعلان شو. د چین موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ پیاوړتیا او دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو د کچې لوړول دي. چین تمه لري چې دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 25% لوړه سي. همدارنګه د نوو ځمکنیو لارو د پرانیستلو او د واخان دهلیز په څیر د سوداګریزو دهلیزونو د جوړولو پلانونه تر نظر لاندې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تبادله اسانه سي. دا پریکړه د افغان سوداګرو لپاره یو ښه فرصت برابروي او کولی سي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو د بانکي ستونزو او د صادراتو لپاره د زیربناو نشتوالی له چین سره د سوداګرۍ پر وړاندې عمده خنډونه دي. چین هڅه کوي له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي او په زیربنایي او سوداګریزو پروژو کې پانګونه وکړي. د واخان کریډور یا دهلیز د افغانستان او چین ترمنځ یوه بالقوه سوداګریزه لاره ده چې د بیا پرانیستلو په صورت کې به د افغانستان پر اقتصاد ډیره اغیزه وکړي. دغه کریډور چې څه باندې 350 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان له غرنیو سیمو تیریږي او په بدخشان ولایت کې د چین پولې ته رسیږي. دا لاره په حقیقت کې یو له پخوانیو سوداګریزو لارو څخه ده چې د ورېښمو یا ابریشم د لارې برخه ده. د واخان دهلیز له خپل جغرافیایي اهمیت سره لا تر اوسه په رسمي توګه د سوداګرۍ لپاره نه دی پرانیستل سوی او نه هم له اقتصادي پلوه فعاله دی. خو ډیر ژر به د پرانیستلو خبر واورو. د خیره د دې دهلیز بیا پرانیستل به د پاکستان له لارې د صادراتو لپاره د بدیل په توګه کار وکړي چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په بندرونو باندې د تکیه کولو پر ځای چین ته مستقیم لاسرسی ومومي. اوس مهال د افغانستان صادرات په عمده توګه د پاکستان له لارې د کراچي بندر او د تورخم له لارې او بیا نړیوالو بازارونو ته صادریږي. خو د دغه دهلیز په بیا پرانیستلو سره به ترانسپورتي لګښتونه کم او د صادراتو بهیر به ګړندی سي. همدارنګه به پر پاکستان سیاسي او اقتصادي انحصار کم سي. افغانستان ډیرې طبیعي زیرمې او کرنیز محصولات لري چې د دغه دهلیز له لارې چین ته صادرېدای سي. ځینې خورا مهم صادراتي محصولات عبارت دي له لومړی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. افغانستان قیمتي کانونه لکه لاجورد، یاقوت او زمرد لري چې د چین په بازار کې تقاضا خورا ډیره ده. دویم تازه او وچه میوه، انار، بادام، زعفران، انګور، پسته، ممیز او نور میوې د هغو محصولاتو له ډلې دي چې افغانستان په تولید کې ډیر مهارت لري. د خپل غذایی ارزښت او د چین په بازار کې د لوړ شهرت له امله د صادراتو لپاره ښه فرصت ګڼل کیږي. دریم کانونه یا معدنونه. افغانستان د مسو، اوسپنې او لیټیم کانونه لري چې کولی سي په مستقیم ډول چین ته صادر سي. د کانونو په پراختیا سره چین چې په نړۍ کې د فلزاتو
او منرالونو تر ټولو لوی مصرف کوونکی دی، کولی سي د دې زیرمو لوی پیرودونکی سي. څلورم، غالۍ او لاسي صنایع. د افغانستان لاسي اوبدلو غالۍ تل د لوړ کیفیت او ځانګړي ډیزاین له امله په نړیوالو بازارونو کې شهرت لري. چین ته د دغو تولیداتو صادرول کولی سي د هیواد لپاره د اسعارو ښه عاید ترلاسه کړي. دا مهال د تازه میوو، زعفرانو او معدنیاتو په ګډون د افغانستان ډیر محصولات پاکستان ته صادریږي او بیا د هغه ځایه نورو هیوادونو ته استول کیږي. پاکستان په وار سره د افغان سوداګرو پر مخ پوله تړلې او د افغانستان تازه او خرابېدونکې میوې پر پوله باندې خرابې کړي او افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ستونزه د پاکستان له خلکو سره نه ده، بلکې د پاکستان له حکومت سره ده چې دا ستونزې جوړوي. په عین حال کې د واخان کریډور یا دهلیز په پرانیستلو سره به د دغو صادراتو ډیره برخه مستقیما چین ته ولېږدول سي. دا بدلون کولی سي څو اقتصادي ګټې راوړي. لومړی، پر پاکستان د انحصار کمول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د بېثباتۍ په پام کې نیولو سره د واخان لاره د صادراتو لپاره یو خوندي او باثباته بدیل کیدای سي. دویم، د ترانسپورت لګښتونه کمیدل. د پاکستان له لارې د توکو لیږل لوړ ګمرکي او ترانسپورتي لګښتونه لري. په مقابل کې د واخان دهلیز کولی سي دا لګښتونه د پام تر وړه کم کړي. دریم، په چین کې د تقاضا زیاتوالی. د افغانستان محصولاتو لپاره د یو بالقوه بازار په توګه چین کولی سي د چټک اقتصادي ودې او ډیر نفوس له امله د صادراتو په زیاتولو کې مرسته وکړي. د دې کریډور پرانیستل کولی سي د افغانستان او چین ترمنځ د ګډې پانګونې لامل سي. د دې دهلیز بیا پرانیستل به د افغانستان پر اقتصاد لوی اغیز وکړي. دا لاره کولی سي په افغانستان کې د پاکستان احتمالي سیاسي نفوذ کم کړي او له چین سره نږدې اړیکو ته لاره هواره کړي. نور هیوادونه لکه تاجکستان او قرغیزستان هم کولی سي چې له دې لارې د سوداګرۍ لپاره کار واخلي او په اوږدمهال کې سیمه ییز ترانسپورتي شبکه جوړه کړي. د واخان دهلیز کولی سي له افغانستان سره مرسته وکړي چې خپل صادرات متنوع کړي او د چین ترڅنګ نوو بازارونو ته لاسرسی ومومي. دا دهلیز د منځنۍ او شرقي اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ لپاره یو پل کیدای سي. د دې سړک پراختیا به د بهرنۍ پانګونې په راجلبولو کې هم مرسته وکړي او د افغانستان نه خالص تولید به زیات کړي. د واخان کریډور د افغانستان لپاره یو استثنایی فرصت دی چې خپل اقتصاد بدل کړي او پر پاکستان خپله تکیه کمه کړي او د چین لوی بازار ته لاسرسی ومومي. له دې لارې د کرنیزو، معدني او لاسي صنایعو صادرات کولی سي د بهرنیو اسعارو عاید زیات کړي او د سوداګرۍ لګښتونه کم کړي. دغه دهلیز کولی سي په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او دوامدارې سوداګرۍ لپاره روښانه راتلونکی راولي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. مننه چې زموږ لیدونکي یاست. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښت لري. که تاسو غواړئ چې زموږ سره پاتې سئ نو ګډون کول یا سابسکرایب مه هیروئ. تر بیا مو الله مل.